له پاکستان سره د لوبلړۍ د رارسېدو په درشل کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې نوی روزونکی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ملي پرادیپ کمار میواده د افغان ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي په توګه ګمارلی. هندوستانی میواده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوپر کولا دریو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په موخه په سریلانکا کې د افغان اتلانو له تمریناتي کمپ سره یوځای شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وايي میواده د بنگلادیش پر وړاندې له سیالیو مخکې په متحده عربي اماراتو کې د افغان ملي لوبډلې له تمریناتي کمپ سره هم مل و چې اوس ورسره افغان کرکټ بورډ د توپوهنې په برخه کې اوږدمهاله تړون لاسلیک کړ. ملي د روزونکي په توګه د پخې تجربې مخینه لري. نوموړی د کرکټ لوبه کې د لوبغاړي او روزونکي په توګه ټول 32 کلنه تجربه لري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دا مهال په سریلانکا کې په تمریناتو بوخته ده څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوپر کولا دریو نړیوالو ورځنیو سیالیو لپاره د یاد هیواد له آب و هوا سره بلد شي.